الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم. محترم و معزز سامعینو، امام غزالی رحمت الله علیه په کتاب المواعظ کې په لسمه خطبه کې داسې فرمایي چې الله جل شانه فرمایي فلم لا تحسنون الا لمن احسن الیکم. اے مؤمنانو، اے مسلمانانو، اے زما بندگانو، تاسو ولې احسان نه کوئ الا مگر هغه چا سره چې تاسو سره احسان کوي. یعنی ښه کول د هغه چا سره چې تاسو سره ښه کوي، بس نور به د چا سره ښه نه کوئ. دا خو ایمان نه ده، دا خو مسلمانی نه ده، دا خو زما سره محبت نه ده، دا خو زما سره تعلق نه ده. تاسو نه ګورئ دې کافرانو ته، دې زما نافرمانانو ته چې زه څنګه غوله ورکومه. ولا تصلون الا من وصلكم، بس ستاسو دوستی به د هغې چا سره چې څوک تاسو سره دوستی کوي او یارانه کوي. زما رضا بالکل نشته ده چې زما لپاره چې دا بنده د الله پیداوار دی، زه دې سره د الله د رضا دپاره ښه وکړم. ولا تکلمون الا من کلمکم، او د هغې چا سره به خبرې کوئ څوک چې تاسو سره خبرې کوي. آت من حرمک، هغې چا له ورشه چې تاسو کې محرومه کړي. صل من قطعک، چا د سره قطع وکړه ته ورسره رابطه وکړه. ولا تطعمون الا من اطعمکم، چا چې تا له روټۍ درکړه هغې له به روټۍ ورکړې، بس خلاص. چا چې نه درکول هغې له به یې نه ورکړې. ولا تکرمون الا من اکرمکم، چا چې ستا اکرام وکړو، تا کور له راغی ته به هغې له ورځې، او چې چا ونه کړو هغې سره به نه ورځې. دا ایمان نه دی، دا اخلاق نه دي، دا انسان محمدي نه دی، دا انسان رباني نه دی، دې د الله سره تعلق نشته. وليس لأحد على أحد فضل، دا یاد لره یو په بل باندې بالکل فضیلت نه لري الا بتقوى الله. په تقوا سره به تاسو د الله په نزد کې فضیلت لري. كلنا من آدم و آدم من تراب، ټول د آدم علیه السلام بچي استو، او آدم علیه السلام د خاورو نه پیدا. خاورې په خاورو باندې څنګه ځان اوچتوي. الله فرمایي انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمن او په ما باندې چې ایمان لري هغه دی چې په الله او په رسول باندې ایمان راوړي، او د هغې صفات به څه وي. الذین یحسنون الی من اساء الیهم، چې نیکي کوي هغه چا سره چې چا ورسره بدي کړي. ویصلون من قطعهم، او چا هغه سره وصل کوي چې چا ورسره قطع کړي، که لرې کړي ویې شړلې قطع وکړه، دی د الله د رضا لپاره ورسره مینه محبت کوي. ویعفون عمن حرمهم، عفو وکړي چا چې دی محرومه کړو، دی وشړلو، دی باندې ظلم وکړو، د الله د رضا لپاره ورله معافي وکړي. او امن ورکړي، امان ورکړي هغه چا سره چې من خانهم، دې سره خیانت وکړو. ویأتمنون من خانهم ويكلمون من هجرهم، چا چې ورسره خبرې پرېښودلې، یارانه دوستي ورسره پرېښودله، دی د الله د رضا دپاره اول ورسره خبره شروع کړي. البادي بالسلام بريء من الكبر، د الله د رضا دپاره ورسره السلام علیکم ورحمة الله، ته زما د الله بندې، د تا سره پرېکړه نه شم کوی. دا د مؤمن صفت دی. ویکرمون من اهانهم، او د هغه چا اکرام کوي چې چا یې دې توهین وکړو، چا درته سخته وویلې، ترخه وویلې، تروی درته خبره وکړه، او ته د ځان نه لرې کړي، بیا وله راشي او بیا ورسره ښکلې خبره شروع. او الله فرمایي دا شیزونه چې ته کوې د چا لپاره یې کوې. واني بکم لخبیر، زه په تاسو باندې خبیر یم چې ته زما د رضا لپاره یې کوې یا د بل چا لپاره یې کوې. دې کې ستا یارانه او ستا محبت مینه د الله لپاره ده او که د بل چا لپاره. الله دې مونږ کې دا صفات پیدا کړي، الله دې داسې مینه او محبت به مونږ کې پیدا کړي چې زمونږ هر څه د الله د رضا دپاره وسي، کړه وړم د مولا دپاره وسي، د هغې د قرب او د هغې د رضا او د هغې د مینې او د محبت ته د رسېدو لپاره وسي. الله دې په دې خبرو مونږ له د عمل توفیق راکړي. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.